په خیرونه د ارټ ټوټې په نمبر ډکیږي او په نمبر تشیږي. تاسو به ارټ لیدلی یا نه؟ ما بهرحال ارټ لیدلی دی او د شرارت او د شیطانت په بنیادونو په ماشوموالي کې پردي ارټونه تاو کړي هم دي. نو ډېر د نږدې نه مې کتلي دي. راځم دغه متل اړخ ته. نن سپریم کورټ اف پاکستان فیصله ورکړه، خپله زړه فیصله یې قلدم کړه او دا فیصله یې ورکړه چې د سیویلینز یعنې د عامو خلکو مقدمې کیسونه په پوځي عدالتونو کې په ملیټري کورټس کې چلیږي. دا رایات په دې پسې شو چې ښاغلي خان صاحب یو کلیپ مخې له راغی چې هغه د دې حمایت کوي او وایي چې پکار ده دا کیسونه پکار ده چې دا په ټوله دنیا کې کېږي او دا ضروري دي او په عامو عدالتونو کې انصاف هغسې نه میلاویږي، هغه سپیډي ټرایل نه کېږي. یوه دا او بله دا چې عمران ریاض خان یو کلیپ هم مخې له راغی، هغه وایي چې په بیلجیم کې او په سپین کې او په فرانس کې بلغاریا کې امریکا کې حتی چې هندوستان کې هم داسې کېږي، یعنې پوځي کورټس کې ملیټري کورټس کې پوځي عدالتونو کې د عامو خلکو کیسونه اورېدل کېږي. خبره دا ده او دا هم وایي د عمران ریاض خان هغه کلیپ خو به تاسو خامخا کتلی چې هغې کې هغه فرمایي چې ما ولې نه اوچتئ. په بلوچستان کې خلک اوچتېږي، په پښتونخوا کې فاټا کې یا کم خلک چې ورکېږي غیر قانوني لاپته کېږي، نو ما ولې څوک نه لاپته کوي؟ څه به یې کړي؟ او دا د څه به یې کړي تصور باندې موږ وړاندې هم ډېرې خبرې کړي دي چې څه به یې کړي هېڅ قسم دلیل نه دی. انصاف پکار دی، د هر چا د ژوند او د بنیادي انساني حقونو تحفظ پکار دی، خو د مکافات عمل دا سایکل چې دی نو دا دومره فطري ښکاري کله کله بنده ته چې چا څه ویلي دي نو په هغه راګرځېدلي دي. حالانکې حقیقت دا دی چې د اصولو سره ودرېدل پکار دي. کم کار چې پرون غلط و با ما ورته غلط وي نو که بل دلیل راسره نه راغلی نو پکار ده چې په هغه اصولو بیا ودرېږم او نن هم ورته غلط ویم. کم ته چې مې پرون ټیک وي نو پکار ده چې هغې ته نن هم ټیک ویم. ښاغلي خان صاحب هر هغه خبره انډورس کړې وه کومه چې نن د هغه خلاف استعمالیږي یا د هغه سره کېږي، لکه دا چې فون کال چې کوم دي نو دا ټیپ کول دا ضروري دي او د ادارو دپاره، خو نن احتجاج کوي او نن د هغې یعنې د هغې بیکلیش سره مخامخ دی. وخت په وخت کال ریکارډینګز چې راځي، حالانکې دا اصولي خبره وه پکار وه چې حمایت د هېڅ چا نه کولی، د چا په پرایویسي کې د چا په ذاتي سیزونو کې مداخله کېږي نه کېږي دا بېله خبره ده، خو اصولي طور دا غلطه ده، قانوني طور د انساني حقونو په حساب دا غلطه ده. نو دلته رایادې شوې د ارټ لوټې چې په نمبر ډکېږي په نمبر تشېږي. په 2018-13 کې چې د بیا نواز شریف سره څه کېده د لیول پلینګ فیلډ حوالې سره د ریګینګ میډیا ټرایل پری پول ریګینګ د خان صاحب د راوستو حوالې سره د رامخکې کولو حوالې سره، نو هغه هر څه ریورس کېږي او د ارټ هغه لوټه کومه چې هغه وخت کې ډکه شوې وه نو هغه لګیا ده د خپل فطري سایکل مطابق اوس تشېږي. نو زده کړه بنیادي څیز دا دی چې کله د اصولو خبره کېږي نو د تاریخ خبره کېږي، د ماضي خبره کېږي، نو پکار ده چې د نن دپاره د هغې نه زده کړه وشي، د نن دپاره او د سبا دپاره د هغې نه زده کړه وشي او خبره د بختي رحمان خبره چې خبره په اصولو کې دننه پکار ده. اصول هم دا دي چې کوم کار نن غلط دی هغه پرون هم غلط و سبا هم غلط دی، کوم چې نن ټیک دی پرون ټیک و هغه پکار ده چې بیا نن هم زه ومنم چې ټیک دی، چې بل سره کېدو نو واه او چې ما سره کېږي نو نو دې ته د ارټ لوټې په نمبر ډکېدل او تشېدل او بل دا چې خبره په اصولو کې دننه کورم ودان.